سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نوی قانون 2023 دی او نوی قانون د فرانسې پارلمان ته پیش کړی شو. اول فروری د چهارشنبې په ورځ د فرانسې وزیر داخله د فرانسې پارلمان ته نوی قانون یې پیش کو. دغه قانون به د فرانسې په پارلمان کې په دې باندې به بحث کیږي، په دې باندې به خبرې کیږي. هر کله چې د فرانسې د پارلمان نه دا قانون پاس شو، نو دا بیا د فرانسې سنا ته ځي. سنا کې به دې باندې خبرې کیږي او هغې نه بعد به چې هلته هم پاس شو، بحث پې کامیاب وشو او قانون پاس شو، نو دا بیا د قانون په شکل تطبیقیږي، بیا به عملي کیږي. بله خبره دا ده، دلته په فرانسه کې دغه تیرو انتخاباتو نه بعد دلته چې کوم اوس حکومت جوړ شوی دی کې ټول حزبونو شامل دي، دوی حصه کې ده. نو د وزیر داخله چې کله خبرې کولې، یو خبره دا هم ده چې دغه بلک دوی دپاره چیلنجینګي دغه بل د فرانسې د پارلمان نه پاس کول، ځکه چې دلته یو حزب نه دی، د څو حزبونو د څو ګوندونو په شریکه دولت دی، په شریکه حکومت دی. د ټولو ګوندونو غړي شته په پارلمان کې، نو ځکه په دې باندې به تود بحث کیږي او هغې نه بعد به دا بیا سنا ته ځي. په سنا کې به هم دغسې ورته حالي، خو وزیر داخله ویلي چې موږ به کوشش کوو چې زر تر زره دغه کوم نوی قانون چې دی دا پاس شي. په دې قانون کې څه دي، زه غواړم په دې باندې تاسو سره اوس خبرې وکړم. یو څو نقطې ما راخیستې ځان سره مې دلته لیکلي دي. دا قانون چې کوم دی، لکه څرنګه چې تاسو ما وویلې، په دې کې به په اول په پارلمان کې بحث کیږي او هغې نه بعد به دا بیا سنا ته ځي. هلته نه چې کله پاس شو، دا بیا قانوني شکل اخلي. دغه قانون ته دوی نوم ورکړی د مهاجرت کنټرولول او انټیګریشن، یعنی په دې ټولنه کې مدغم کېدل. هر کله چې دلته یو مهاجر دلته راشي یا یو بل هیواد غړی دلته راشي فرانسه کې، په دغه ټولنه کې مدغم کېدل دا ډېر مهم شی دی چې په دې قانون کې راغلی دی. او دغه د قانون ته دغه نوم هم ورکړی چې مهاجرت کنټرولول او انټیګریشن یا مدغم کېدل په دې ټولنه کې دا به دوی ښه کوي، په دې باندې به دوی کار کوي. یعنی زه به یو مثال د دې انټیګریشن درکم، د مدغم کېدو مثال. یو زموږ ستاسو یو افغان دلته راغلی دی، 5-6 کاله دلته کېږي، په دلته اوسېږي او فرانسه کې دی کار کوي، ولې د ژبه زده نه دی. مطلب دی دلته کار کوي یا تور کوي یا سپین کوي، هر څه چې کوي دلته دی اوسېږي. 6 کاله بعد دله نه فرانسوي ورځي، نه هلته دی په قانون باندې بلدي. نو اوس د فرانسې دولت په دغه قانون کې دا کوشش کوي، دا به فشار په خلکو راوړي چې تاسو کله په دې ټولنه کې اوسېږئ، باید په دې ټولنه کې مدغم شئ. دلته د فرانسې باید ژبه زده کوئ، د قانون په اړه باندې پوه شئ، تاسو باید کار وکړئ، دولت ته ټیکس ورکړئ. دغه شی نه په انټیګریشن کې راځي. باید تاسو دلته د فرانسې په قانون باندې بلد یاست، په فرانسوي ژبه باندې بلد یاست، دلته د ژوند چې کوم اصول دي په هغې باندې بلد یاست، دلته د فرانسې د کلتور سره باید تاسو بلد یاست. نو دغه مهم شی نه دا په انټیګریشن کې راځي. په دې باندې دوی غواړي چې دوی زیات فوکس په دغه نوي قانون کې وکړي. بل مهاجرت کنټرول نوی هم کنټرولول هم دوی دغه نوم ورکړی دی چې په دې قانون کې به دوی غواړي چې مهاجرت کنټرول کړي. لکه هغه زه تاسو ته کوم ما پوینټونه چې ځان سره لیکلي، هغې کې زه تشریح کوم چې د کنټرول نه څه مراد دی. بله یو خبره په دې قانون کې چې کوم ده، په دې قانون کې ټول مهم او غټ ټکی دا دی چې دلته هغه خلک چې کوم دلته کار کوي راغلي دي او دوی اسناد نه لري. یعنی دلته که یو کس هغه د 3 کالو نه دی اوسېږي، کم سے کم 3 کاله دی اوسېږي او دی اسناد نه لري او دی کار کوي، که دلته کومې سوسایټۍ کوم چا دلته سپین کار ورکړی دی او دلته 3 کاله وخت تېر کړی، د په هر کال کم سے کم 8 میاشتې کار کړي، یعنی د هر کال کې دی 8% پی ولري، 3 کالو کې ټوټل راځي 40% پی ولري، نو دته د فرانسې دولت اسناد ورکوي. اوس دې کې خبره دا ده چې یو کس دلته اسناد نه لري، دی باید ځان ته اول کار پیدا کړي، سپین کار. دی داسې چا سره کار وکړي چې هغه دته سپین کار ورکړي یا کار ډیکلیري. نو که چېرې دی 3 کاله کار وکړي، نو دی کولی شي چې دلته بیا اسناد واخلي. دې کې بله خبره دا ده چې سوسایټۍ والا په دغه حالت کې بعضې وخت کې جرمانه کېدلی، جریمه کېدلی هم شي چې هغه 4,000 یورو کېږي. مثال یو کس دی، یو سوسایټي د هغه یو کاریګر ته یو کس ته کار ورکو او هغه بې اسناده، ځکه چې هغه اسناد نه لري، کار یې ورکو، دی ګیر شو، نو کم سے کم 4,000 یورو دغه سوسایټي جرمانه کېدلی شي. دغه خبره هم شته دی. نو اوس یو کس که چېرې اسناد نه لري، نو دی کولی شي چې ځان ته سپین کار پیدا کړي، او که چېرې دی 3 کاله کار وکړي، یعنی 40% پی ولري، 40 میاشتې
مطلب 3 کالو کې 40 میاشتې د کار وکړي نو د کولای شي چې په دې بنیاد باندې د اسناد ورکړي او د اسناد اخیستلی شي. نو دا یو مهم ټکی دی. بله خبره دا ده چې د دې نه علاوه دویم ډېره غټ دوی چې لکه څنګه چې ما ویلي د قانون ته نوم ورکړی مهاجرت کنټرولول او انټیګریشن ښه کول، هغه دا دی چې دې قانون کې دوی په دې باندې ډېر زور اچولی چې باید ډیپورټیشن وشي، باید خلک ډیپورټ شي. هغه مهاجر چې چا دوسیې هلته رد شوي او دوی دلته اسناد نه لري نو دوی باید خپلو ملکونو خپلو هیوادونو ته ډیپورټ شي. اوس خبره دا د افغانانو لپاره، مثال افغانستان سره اوس د فرانسې دولت کوم رسمي اوسنی چې کوم نظام دی دوی سره رسمي اړیکې نه لري، نو دې دپاره دوی افغانستان ته ډیپورټ نشي کولی. فلحال مطلب په دې باندې افغانستان دپاره دغه خبره نه ده. دا هغه هیوادونو سره چې دوی ورسره اړیکه لري، دلته ډېرو هیوادونو اتباع پراته دي چې دوی دوسیې دلته رد شوي دي او حتی دوی ته ویلی شوي چې تاسو باید د فرانسې نه وځئ. دوی ته ډیپورټیشن هم یعنی دوی ته هغه تصمیم نیولی شوی، نو دوی غواړي چې دغه ډیپورټیشن زیات شي او دغه د ډیپورټیشن پروسه چې کوم ده دا تیزه شي. اوس خبره د افغانانو ده، نو د افغانستان سره لکه څرنګه چې مخکې ما وویلي د فرانسې دولت رسمي اړیکې نه لري، نو دې دپاره فلحال افغانستان دپاره ډیپورټ نشته دی. نو دغه ډیپورټیشن مهمه نقطه ده دې قانون کې، نو دا به ډېر زیات شي، خاص کر هغه هیوادونو سره چې کوم د فرانسې هیواد رسمي اړیکې لري او د هغوی اتباع دلته وي، نو هغه به دوی په دغه قانون لاندې ډیپورټ کوي. بله خبره دا ده مهمه چې زموږ ستاسو لپاره هغه ده چې د پناه غوښتنې کومه پروسه ده دا به چټکه شي. د دغه نوي قانون سره که چیرې دا پاس شو، د پناه غوښتنه د حاصل کول چې کوم دي دا دلته دغه پروسه چې کوم ده دا به چټکه شي. تاسو ګورئ د بعضې خلکو دغه پروسه بعضې وخت کې ډېر زیات وخت لري، نو که چیرې دا قانون پاس شو نو دې قانون کې دا هم شته دی د دوماندیازیل چې کومه پروسه ده، دا پناه غوښتنه چې کوم ده دا به دوی دغه پروسه به ډېره تیزوي، دا کارونه به کم وخت کې کېږي او زر به کېږي. بله نقطه دې کې دا ده په دې نوي قانون کې چې هر کله یو کس لکه څرنګه دې باندې مخکې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي چې هر کله یو کس کاغذ اولنی کاغذ اخلاص شو دی بل کاغذ اخلي، نو باید د فرانسوي ژبې امتحان ورکړي، یو لیول امتحان دی ولري، باید څه نه څه ژبه زده کړي. لکه څنګه چې د قانون نوم دا دی چې مهاجرت کنټرولول او انټیګریشن په ټولنه کې مدغم کول باید دوی ښه کړي، نو دای د دغو کارونه یو کار دا دی چې هر کله یو کس دلته بل کاغذ اخلي باید د فرانسوي څه نه څه زده کړي، د یو لیول فرانسوي ولري. دا ډېره مهمه خبره ده. نو تاسو دې نه بس کوشش وکړئ که چیرې خپل کاغذ اخلئ بل نوی، نو باید تاسو څه نه څه فرانسوي زده کړئ. اوس دا لیول دی قانون کې لا معلوم نه دی چې څومره فرانسوي ژبه به دوی غواړي، ادو بیا څومره به غواړي، دا لا معلومه نه ده. نو دا به په راتلونکي وخت کې روښانه کېږي، ولې خامخا به دوی تاسو نه امتحان علي، یو لیول سرټیفیکیټ به تاسو سره د فرانسوي وي. نو دا په دې قانون کې شامل دی، دا ډېر مهم ټکی دی. بل هر کله د ژبې سره سره به دوی هر کله چې یو کس نوی کاغذ اخلي د ګوتې به هم لګېږي، یعنی فنګر پرنټس به هم لګېږي، ګوتې به هم لګېږي. دا هم په دې قانون کې شامل دی که چیرې دا قانون تطبیق شو او پاس شو. بل لکه څرنګه چې ما د کار په اړه وویلې چې هغه ملګري چې دلته اوسېږي 3 کال نه دوی کار کوي، ولې دوی اسناد نه لري، نو هغه 3 کالو طریقه دوی کولی شي چې دلته اسناد واخلي. هر کال باید دوی کم سے کم 8 میاشتې کار کړی، یعنی ټوټل 40 میاشتې پیدا باید ولري. بل اخیری نقطه په دې قانون کې مهمه نقطه دا ده چې اداري او کوم قانوني دلته کارونه دي د مهاجرو دا به ډېر زیات تیز شي، دوی به دغه به لږ په دې به لږ کار وشي، دې کې به امپروومنټ بهتري راشي او د کارونه به لږ تیز شي. اوس موږ تاسو وینو دلته بعضې ملګري مشکلات لري، نو دوی غواړي د قانون لاندې به اداري او قانوني کارونه چې کوم دي هغه به دوی اسانه کوي، هغه به اسانتیا به کې راولي او دغه کارونه به په تیزۍ سره یعنی زر کېږي. دا هم ډېره مهمه نقطه ده په دې قانون کې. نو دغه یو څو 8 نقطې وې چې دا په دې نوي قانون کې شامل دي. دا اوس صرف د نوي قانون مسوده د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په د فرانسې په پارلمان کې پیش کړه. هلته به اوس بحث رواني، هر کله چې د پارلمان نه دا پاس شوه نو دا به بیا ځي سنا ته، او سنا نه چې کله پاس شوه نو دا به بیا د قانون په شکل کې قانوني کېږي، تطبیقېږي به. بله خبره دا ده لکه څرنګه چې ما په سر کې ویلي دلته په فرانسه کې اوس د 13 انتخاباتو نه بعد دلته چې کوم دولت جوړ شوی، کوم حکومت جوړ شوی، هغه کې تقریبا د ډېر حزبونو
غړي په پارلمان ته راغلي اوس هلته دي شریکه جوړ شوی دغه دولت. نو دلته لږ دغه بل پاس کول د پارلمان او د سنا نه د موجوده حکومت لپاره لږ چیلنجینګ دی، ځکه په پارلمان کې او په سنا کې خاص کر په پارلمان کې د ټولو حزبونو د ټولو ګوندونو غړي شته. نو طبیعي خبره ده په دې به ډېر بحث به هم لږ وخت نیسي او کیدای شي شاید امکان دی ولري چې څه تغییرات کې هم راشي. دا د وخت نه مخکې خبرې دي ولې تغییرات کې راشي. بل د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې موږ آماده یو هر حزب سره چې کوم اپوزیشن والا ټولو سره موږ خبرو اترو ته په دې قانون باندې خبرو اترو ته موږ تیار یو، آماده یو. نو امکان دی ولري چې په دې کې څه تغییرات هم راشي. په طبیعي خبره ده هر کله چې په دې باندې بحث کیږي نو بیا به دوی دولت به کوشش کوي چې د ټولو حزبونو رای دی کې د ټولو د پارلمان غړو رای دی کې شامل وي او دغه بل دوی په اسانۍ سره د پارلمان نه پاس کی. او دا د دولت کوشش دی ولې پارلمان کې به ګورو هلته اپوزیشن هم دی، د ټولو ګوندونو غړي دي، نو هلته به بحث کیږي کیدای شي څنګه مشورې ورکولای کیږي. هر کله چې دا قانون د ټولو غړو پاس کو وې مانو نو دا بیا قانوني شکل اختیاري او دا بیا قانون جوړیږي. نو فلحال د کې وخت شته دغه یو څو نقطې وې ما راواخیستلې د نوي قانون په اړه چې کوم مسوده جوړه شوې ده او کوم د کورنۍ چارو وزیر پارلمان ته پیش کړه. که تاسو څه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې شریکولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکړم. بله خبره زه ډېرې ویډیوګانې ګورم قانون په اړه باندې دغسې خبرو غلطو خبرونو لپاره غلطو معلوماتو ویډیوګانې مه شریکوئ، مې اوروئ. هر کله چې صحیح او دقیق معلومات راتلل زه به حتمي تاسو سره شریکوم. او که څه پوښتنه وه نو پوښتنه هم کولی شئ. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه. په مخامخه